تازه خبر احمد مسعود د ایران سپاه پاسداران غړو سره پټې کتنې کړې دي. سلام، وخت مو په خیر. پام نو کوئ د نن ورځې تازه خبر ته. د مقاومت جبهې مشر احمد مسعود چې له تاجکستانه ایران ته تللی، په مشهد کې د سپاه پاسداران انقلاب او بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره پټې کتنې کړې دي. د العربیه فارسي د راپور له مخې احمد مسعود له تیرو 3 ورځو په ایران کې دی او د سپاه پاسداران تر کلکې څارنې لاندې ناستې او کتنې کوي. راپور زیاتوي چې په سوریه، لبنان، عراق او یمن کې د ایران د نیابتي ډلو له ځپل کېدو وروسته اوس ایران د طالبانو مخالفینو ته د کتنو او خبرو اترو بلنه ورکړې ده. احمد مسعود، عطا محمد نور او صلاح الدین رباني هغه کسان ښودل شوي چې ایراني چارواکو ورته ورتګ رسمي بلنه ورکړې ده. تر دې وړاندې عبدالرب رسول سیاف او محمد محقق هم ایران ته سفرونه او هلته له چارواکو سره کتنې کړې دي. د العربیه راپور زیاتوي چې عطا محمد نور هم په ایران کې کتنې کړي، خو صلاح الدین رباني تر اوسه د ایراني چارواکو بلنې ته ځواب نه ده ورکړی. په راپور کې راغلي تر دې نږدې 2 میاشتې مخکې د ایران سپاه پاسداران او بهرنیو چارو استازو د ترکیې په استانبول کې افغانستان له ځینو پخوانیو جهادي مشرانو او سیاسیونو سره پټې ناستې کړې وې.